بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر لیکچر کې موږ سرکټ سویچینګ او پیکټ سویچینګ ویلو. زه یو تکرار بیا هم کوم د پسرستو نور لیکچر پسې ځو. سرکټ سویچینګ موږ تاسو ویل چې دلته د کمیونیکیشن پیت یا د نیټورک د ارتباط لاره چې د صرف یو د دوه سټیشن یا دوه کسان ترمنځ صرف یو لاره ده یا هم د لاره منحصره ده. په یو ټیم کې نشي کولای چې ډیر خلک له دوی سره وصل شي. لکه تلیفون کې زنګ وخی، هغه تلیفون په خانه لینی تلیفونونه کې نو چې زنګ به وخه په هغه ټیم کې له دوی تلیفون سره نشي کولای چې بل کس برقرار شي یا هم اړیکه ونیسي او یا هم مخابره او داسې نور سیستمونه د چې دي سرکټ سویچینګ کې په دوی کې سرکټ سویچینګ څخه استفاده شوې ده. راځو پیکټ سویچینګ کې. په پیکټ سویچینګ کې چې دا ډیټا په وړو پیکټونو یا په وړو برخو ویشل کېدل او بیا په مختلفو لارو باندې لیږل کېدله. نو دا د دوی دغه د کمیونیکیشن پیت یا د ارتباط لاره چې دا منحصره نه ده یا هم ډیډیکیټډ نه ده، یو کس پر مرتبط نه ده. نو په هر ټایم یا سیملټینیوسلی کولی شي ډېر کسان دلته وصل شي یا هم ډیټا په مختلفو لارو ولیږل شي لکه انټرنیټ او داسې نور کنیکشن نشو. راځو ټرانسمیشن پیټ ته یا دغه د انتقال هغه لاره موږ تاسو ته ښیي یا د ټرانسمیټ لاره موږ تاسو ښیي. نو دا په درې ډوله ده، یا ډایرکشن یې موږ ته ښیي طرف یې ښیي، طرف په لحاظ ټرانسمیشن پیټ یا هغه طرف چې دا په کوم ډول سره ډیټا لیږل کېږي. نو په درې ډوله ده، یو سمپلیکس دی، هاف ډوپلیکس دی، بل ډوپلیکس دی. سمپلیکس ټرانسمیشن کې موږ تاسو ډیټا صرف په یو طرف باندې لیږل کېدی شي، یعنې صرف یو طرف ډیټا لیږي او بل نشي کولی بل طرف چې ډیټا ولیږي. خو بالمقابل هاف ډوپلیکس کې بیا داسې ده چې دواړه ډایرکشن یا دواړه خواوې کولی شي ډیټا ولګي یا سیګنالونه ولګي یا هم ارتباط برقرار کړي، خو صرف یو وخت کې یو ډایرکشن کولی شي یا یو طرف کولی شي. راځو پل ډوپلیکس کې چې ده بیا ډیټا دواړه ډایرکشن کولی شي خو همزمانه، یعنې دلته بیا همزمانه کولی شي ډیټا ولیږل شي. دلته بیا هاف ډوپلیکس باندې نه ده چې صرف په یو ټیم کې یو ډیټا ولیږل شي، یعنې دلته همزمانه کولی شي دواړه طرفونه ډیټا ولیږي یا هم نیټورک کې سره وصل شي. نو دغه شیان چې دي اوس پل ډوپلیکس بیا لکه ډیټا نیټورک چې ده له پل ډوپلیکس څخه ګټه اخیستل کېږي. نو په نیټورک کې موږ تاسو پل ډوپلیکس کاروو. همدارنګه چینل چې دا د نوډونو ترمنځ هغه کمیونیکیشن لارې ته چینل موږ تاسو هم ویلی شو. نو کېدای شي دا فزیکلی یا هم لاجیکلی بېلابېل وي، چې وروسته یې وایي چې دا مخکې ویلې چې فزیکلی څنګه بېل وي، لاجیکل لیکل لکه آی پي ادرس په واسطه یا هم د وایرلس شکل سره د اول لارې ته شي کوي ډیټا لیږي، او فزیکلی د کیبل له لارې یا فزیکي شکل سره. راځو د سمپلیکس، هاف ډوپلیکس او پل ډوپلیکس له مثالو سره بیا هم واضح کوو. سو سمپلیکس مثال چې دا که تاسو دلته وګورئ په اول عکس کې اول شکل کې A او B ښودلی دی چې ترمنځ یو تلویزیون یا رادیو ایښی ده. نو دلته که چېرته A رادیو یا تلویزیون موږ او تاسو فرض کړو او B چې دا موږ او تاسو یا هم دغه تلویزیوني شبکې خپرونه موږ او تاسو ګورو، نو صرف تلویزیون یا رادیو موږ ته خپرونه کوي. موږ او تاسو دلته کنیکشن یا ارتباط هم برقرار کړی یا موږ او تاسو له دوی سره وصل یو، خو موږ او تاسو جواب وایونکي نه یو. نو ډایرکشن څه شو؟ صرف وان شو، یعنې یو طرفه شو. هاف ډوپلیکس بیا داسې دی چې دواړه کولی شي. که دلته مخابره وګورئ یا داسې نور ځینې سیستمونه شو، نو هم A ډیټا انتقالولی شي هم B ډیټا انتقالولی شي. خو که A ډیټا انتقال کړله نو B به څه کېږي؟ منتظر پاتې کېږي تر څو پورې چې د A ډیټا ورته راغلی وي، او B هم که ډیټا انتقالوي نو A به تر هغه پورې منتظر کېږي چې تر څو د A ډیټا ورته راشي. دلته اوس مثال لکه مخابره شو. مخابره کې چې د یو کس په یو وخت کې خبرې کولی شي، بل کس نشي کولی، یا هم تلیفونونه چې په مخکې لیکچر کې مو ویلي چې هغه چې سرکټ سویچینګ کو. بیا پل ډوپلیکس کې داسې ده چې په یو وخت کې هم A خبرې کولی شي او هم B خبرې کولی شي. لکه موږ او تاسو نوی تلیفونونه شو یا داسې نور ویډیو کال شو د انټرنیټ پر مخ، یا چې ویډیو کال سره ته کولی شي چټ هم وکړي بل کس سره، یا داسې نور ځینې لارې چې دا ټرانسمیشن پیټ دی په نیټورک. راځو ټرانسمیشن میډیا ته، یعنې هغه لاره د ټرانسمیټ کوم یو د میډیا چې یا هغه په کومه ساحه کې ته چې کوي ډیټا لیږي. نو دغه ته ویل کېږي ټرانسمیشن میډیا. ټرانسمیشن میډیا هغه د لیږلو یا د انتقال هغه لاره.
نو دا په دوه ډوله دی، یو ګایډ د بل انګایډ ده. ګایډ معنا وایر په لایني شکل سره، یا به ته ډیټا په نیټورک کې لېږي په لایني شکل سره، یا به هم په بې لاینه یا انګایډ یا په وایرلیس شکل سره به لېږي. نو په دوه ډوله ده چې ګایډ دی او بل انګایډ دی. نو ګایډ چې ده ځینې فزیکي شیانو په واسطه ډیټا موږ او تاسو لېږو یا هم سیګنالونه لېږو. نو ګایډ ته وایر هم ویل کېږي یا هم فزیکل کنډکټر هم دی ته ویل کېږي، یا فزیکي چې موږ تاسو ډیټا لیږو. نو دا بیا په درې ډوله دی، یا درې ډوله کیبل دی کې وجود لري چې ټویسټډ فیر د کوکسل او فایبر اپټیک کیبل. دا یو بېلابېل وایو. خو بالمقابل وایرلیس چې دا وایرلیس بیا ډیټا په فری سپیس یا هم په فضا کې ډیټا لیږي یا هم سیګنالونه لیږي، یا دلته چې دغه نیټورک کوم ټرانسمیټ یا ډیټا لیږي دا چې ده په آزاده فضا کې ده، دا په انګایډډ کې ده. ښه راځو وایرلیس ته. وایرلیس دا اوس موږ تاسو ویل دلته ډیټا بغیر له دې نه چې فزیکي کنډکټر یا هم هادي موجود وي ډیټا انتقالوي. په کوم شکل سره؟ الکترومagnetic ویوز یا الکترومغناطیسي څپو په شکل سره، یا هم د سیګنال په شکل. سیګنال بیرته خپله الکترومغناطیسي څپه شو، یعنې د سیګنال په شکل سره دوی ډیټا انتقالوي، خو بغیر له کوم کیبل او بغیر له کوم شي څخه لاین څخه، یعنې دا شیان وجود نه لري. نو دغه کمیونیکیشن ته وایرلیس کمیونیکیشن هم وایي، یا دغه ډول نیټورک ته وایرلیس نیټورک ویل کېږي چې بې لاینه کار کوي. وایرلیس ټرانسمیشن کې بیا خپله په درې ډوله دی، یو ریډیو د بل میکرویو د بل انفرارډ دی. دا انشاءالله وروسته هم راځي، خو اوس به هم یو څه تکرار کړو. ریډیو ویو چې د رادیوي څپو ته ویل کېږي، لکه تلویزیوني څپې شو یا رادیوي څپې شو یا د تلیفوني کوم څپې شوې، دلته ارتباط چې برقرارېږي په وایرلیس شکل سره یا بغیر له کیبله. نو دا چې شو ریډیو یا رادیوي څپې شو. میکرویو لکه د سټلایټ څپې شو، یا داسې نور نیټورک ځینې شیان موږ تاسو لرو چې هغې کې له میکرویو څخه استفاده کېږي. بل انفرارډ دی، کله چې ته اتاق کې ناستې او د ریموټ کنټرول لارې تلویزیون بدلې، چینل بدلې، تلویزیون چینل بدلې، یا هم غږ ډیټیل وړی، نو دغه چې دا ته تلویزیون ته مخامخ نیسي، دا دې ته بیا څه ویل کېږي؟ انفرارډ ویل کېږي. نو دلته هم دا د ریموټ او د تلویزیون ترمنځ چې یو ارتباط برقراري یا یو نیټورک جوړي چې دا انفرارډ دی. چې ځینې نور شیان هم موږ تاسو لرو، لکه هغه کمپیوټر، لکه ځینې موضوعونه لرو، یا هم ځینې موټر که تاسو وګورئ د ریموټ لارې، یا ځینې نور شیان لرو چې د ریموټ لارې کنټرولېږي. نو دا هم یو نیټورک رامنځته کوي چې بغیر له کیبله دی. بل راځو فزیکل یا ګایډډ میډیا ته یا کیبلي لارې ته، چې اول کیبل چې دی ټویسټډ فیر دی کیبل دی. ټویسټډ فیر په دغه شکل سره دی، یعنې دلته دغه کیبلونه په یو کیبل کې څو بیا واړه واړه کیبلونه دي چې د هر یو ته چې ویل کېږي ټویسټ، یعنې تاو ویل کېږي، تاو شوي دي، منځ کې کیبل بیا تاو شوي دي. دا وروسته انشاءالله نور هم وایو. نو په نیټورک کې په لان او مان دغه شیانو کې له دغه کیبلو څخه ګټه اخیستل کېږي. بل کوکسل کیبل دی. کوکسل کیبل یو پوخ لري، بیا له پاسه داسې بل پوخ لري، تاو را تاو داسې پوخ دی، بیا هغې ترمنځ بیا یو بل هادي دی، او بیا هغې کې چې دی یو کیبل دی، یعنې چې هغه له مس څخه جوړ شوی دی، یا کېدای شي ځینې نورو شیانو څخه. نو دوی ته کوکسل کیبل وایي چې دا هم په نیټورک کې استعمالېږي. دا یو څه د ټویسټډ فیر او فایبر اپټیک په نسبت یو څه کمزوری، یو څه پخوانی دی. نو په تلویزیوني لاینو کې یا که چېرته تاسو تلویزیوني انتن کې وګورئ، نو کوکسل کیبل څخه ګټه اخیستل شوې ده. بل فایبر اپټیک یا نوري فایبر کیبل چې موږ تاسو ورته وایي، دا ډول کیبلونه دي چې دلته د ګلاس په واسطه، یعنې هلته خو برقي هادي و، دلته بیا له ګلاس یا هم ښیښې څخه ګټه اخیستل شوې ده په کیبل کې. نو دا بیا د نورو په نسبت هم قوي ده او هم تیز دی او هم قیمته دی، یعنې فایبر اپټیک کیبل د نورو کیبلونو څخه ښه دی. وروسته وایي انشاءالله. راځو نیټورک ډیوایس ته، یا په نیټورک کې له کومو آلات څخه ګټه اخیستل کېږي. نو راځو اول نیک ته یا نیټورک انټرفیس کارډ ته. نو دا چې دا نیک یا نیټورک انټرفیس کارډ چې دا په نیټورک کې تاسو وګورئ دی سانک یا هم بعض کمپیوټرونو په آخره کې دغسې یو پورټ دی. که تاسو د عکس کې وګورئ دغلته یو پورټ یې ورکړی دی. نو دغه پورټ په شکل سره یو لاره پرېښه ده چې دغه کارډ ته څه ویل کېږي؟ نیټورک انټرفیس کارډ. یعنې کله چې موږ تاسو نیټورک سره وصلېږو د دغه آلې له لارې وصلېږو. پخوانیو کمپیوټرونو کې به دغسې آلې نه وي، نو یو ځان ته یو ډیوایس به یې ورسره وصله او د هغه له لارې به دوی نیټورک سره وصلېده. خو نن سبا لیپټاپ کې تاسو هر یو وګورئ نو ټولو کې امبیډډ دی، نو ټولو کې دغه لګول شوی دی.
چې دې ته څه ویل کېږي نیک یا نیټورک انټرفیس کارت. یعنې دې لارې موږ او تاسو د نیټورک سره وصلېږو چې دا یوه بېله لاره ده یا ډیډیکیټ ده یا مشخص د نیټورک لپاره د کنیکشن لپاره وصل شوې ده. نو دوه کمپیوټرو ترمنځ یا په لنډ کې چې موږ او تاسو کمپیوټرونه وصلو د کیبل لارې نو له نیک څخه ګټه اخلو. بل راځو ریپیټر ته. ریپیټر کې بیا داسې ده چې که چېرې د سیګنال موږ او تاسو په نیټورک کې کمزوره شي یا هم دې حالت ته ورسي چې موږ او تاسو له لاسه ورکوو یا کوم اټنویشن څه ته ویل کېږي نیټورک سیګنال یا ډیټا چې د کمزور شي غږ یې خراب شي شور بر دا غږونه پکې راشي نو دغه بیا د ریپیټر کار دی چې تر څو دغه سیګنال موږ او تاسو ته قوي کړي. یعنې بل لامل دا ده کېدای شي دغه سیګنال چې موږ او تاسو نیټورک وصلو د فاصلې په زیاتېدلو سره کمزوری شي نو دا بیا موږ او تاسو ریپیټر څخه ګټه اخلو چې دا موږ او تاسو سیګنال هم قوي کوي هم صفا کوي او بیرته بیا سنډ کېږي چېرته هلته درېدلی وي. نو دا خو دا بیا نیټورک ټریفیک نشي کولی. یعنې کېدای شي هغه نیټورک چې موږ او تاسو وصل یو ډېر کمپیوټرونه وصل دي نو که ریپیټر موږ او تاسو استعمال کړو نو ډیټا چې دا څومره کمپیوټرونه چې وصل دي دې ټول ته ډیټا لېږي. یعنې دلته دغه انالایز نشي کولی یا تحلیل نشي کولی چې تر څو دغه ډیټا راغلی کوم کمپیوټر ته ځي. یعنې دا موږ ته نشي مشخصولی. دا نور ډیوایسونه یا نور آلات شي چې وروسته وایو چې هغې کې بیا ښودل کېږي چې دا کنټرول وظیفه بیا د چا په غاړه تر څو هغه مشخص کمپیوټر ته ډیټا ولېږي. خو دلته بیا دوی هغه کنټرول یا فلټرینګ نشي کولی. نو بلان یا هغه نیټورک چې موږ او تاسو وصل ټول ډیوایسو یا آلات ته ریپیټر ډیټا لېږي. نو دلته که تاسو وګورئ کرپټډ سیګنال دی یا هم خراب شوی سیګنال دی د شین رنګ کې ښودل کېږي ریپیټر یې ورته لګولی دی او بیرته دا سیګنال قوي شوی دی. د بل لاندې که تاسو وګورئ په دې طرف سره دا هم کرپټډ سیګنال دی په شین رنګ سره او ریپیټر یې لګولی دی بیرته سیګنال قوي شوی دی یا بیرته جوړ شوی دی. نو ریپیټر موږ او تاسو ته سیګنال هم کلین کوي صفا کوي هم امپلیفای کوي قوي کوي او هم چې دا بیرته ریجنریټ کوي بیرته چې کوي جوړوي یا هم تازه کوي. نو دا هغه وخت کې کله چې موږ او تاسو نیټورک ډېره فاصله ولري یا د کیبل په ډېره فاصله کې موږ او تاسو ریپیټر څخه ګټه اخلو تر څو موږ او تاسو د سیګنال قوي کړي. نو دا د دې ګټه ده کېدای شي 10 مترو 20 مترو 30 مترو دغو ساحو کې له ریپیټر څخه ګټه واخیستل شي. بل هب لرو. هب ته ملټي پورټ ریپیټر ته کله کله هب ویل کېږي یعنې له ډېرې پورټو څخه ګټه اخیستل کېږي. هلته ریپیټر چې دا یو پورټ دی یا هم یو پورټ په هغې کې لګول شوی دی. پورټ یعنې هغه کوم د کنیکشن هغه لاره چې د صرف یو نیټورک یا هم یو کیبل وصل شوی یا که ډېر کیبلونه. نو دلته ملټي پورټ یعنې ډېر کیبلونه وصلېدی شي له هب سره. نو ملټي پورټ ریپیټر ته چې ویل کېږي هب ویل کېږي. نو دا هم همغه وظیفه لري چې بیرته هغه چې کوي دغه سیګنال یا ډیټا بیرته تازه کوي. بله وظیفه یې دا ده چې دا سیګنالونه پروپګیټ کوي. پروپګیټ یعنې نشروي. نیټورک چې څومره کسان دي یا څومره ډیوایسونه له دې سره وصل دي ټولو باندې نشروي. یعنې دا سیګنال په ټولو باندې وشروي ځکه چې دا هم فلټرینګ نشي کولی. نو او بل څه دا هغه بیسټ پیچ چې موږ تاسو وایو بیا هغه نشي مشخصولی یعنې انالایز نشي کولی. که یو که احمد غواړي چې ډیټا محمود ته ولېږي نو دا په نیټورک کې چې دا ټولو ته یې لېږي ټولو کسانو ته یې لېږي ځکه دا مشخصولی نشي. وظیفه یې صرف همدا ده چې دا سیګنال قوي کړي خو فلټرینګ دا نشي کولی. نو دا عموما چې دا په سټار ټوپالوژي کې له دې څخه ګټه اخیستل کېږي. بل راځو برج وایو. برج بیا یې د هب او د ریپیټر په نسبت ده یو څه زیرک دی. ولې زیرک دی؟ ځکه چې دا د نیټورک په سیګمنټو کې ډیټا انتقالوي. نو دا ډیټا انالایز کوي یا یې تحلیل کوي یا یې پیژني چې دا ډیټا چې ماته راغلی ده دا چاته ځي چاته روانه ده هغه لارې ورته مشخصوي نه خو یو څه د هغه په نسبت تحلیل کوي یا هم
هغه کوي انالایز کوي. نو انکم پیکټونو ته یا هغه پیکټونه چې دلته د نیټورک په سیګمنټونو کې سیګمنټ څه ته ویل کېږي؟ د نیټورک یو مشخصه برخه ته سیګمنټ ویل کېږي. نو دا چې ډیټا یو نیټورک چې دا په څو سیګمنټو یا څو برخو باندې ویشل کېږي، نو هر یو سیګمنټ کې بیا له برج څخه ګټه اخیستل کېږي. نو برج چې دا بیا ډیټا چې دې ته راځي دا یې انالایز کوي یا یې هم مشخصوي. یا هم موږ تاسو کوو دوه نیټورک سیګمنټونه هم دا کنیکټ کوي دې ترڅنګ چې دا ډیټا پاس کوي یا هم ډیټا لیږي. نو دوی ته ډیټا راځي او دوی فارورډ کوي. یا هم که چېرته نیټورک سیګمنټونه شي نو یو سیګمنټ ته چې ډیټا راشي دا بل یو سیګمنټ ته یا بل د نیټورک بلې برخې ته دا برج ډیټا لیږي، خو دا د اډرس انفارمیشن په واسطه، یعنی هغه ادرس کې چې کوم معلومات دي هغه آی پی ادرس چې موږ تاسو وایي دی هغه معلومات په اساس دوی ډیټا لیږي. نو دوی پیکټونه را اخلي یا د دوه نیټورک چې کوم دوه سیګمنټونه وي هغه ترمنځ هغه ډیټا را اخلي او بیا چې کوي لیږي. همدارنګه کوم براډکاسټ چې کېږي موږ تاسو هب کې ویلې هب چې کوي براډکاسټ کوي یا هم الته ډیټا مختلف شیان ته لیږي مختلف ډیوایسونو ته. نو دغلته دغه براډکاسټ دوی کنټرولوي په نیټورک کې، یا هم دې ته نه پرېږدي چې هر یو ډیوایس ته دی دا ډیټا لاړه شي. همدارنګه دوی ځان ته یو اډرس ټیبل په هر یو سیکشن کې یا په هر یو سیګمنټ کې دوی یو اډرس ټیبل هم بیا لري، په هغه اډرس ټیبل په واسطه دوی بیا ډیټا لیږي. نو دا بیا مختلف ډولونه لري چې ټرانسپرنټ دی او سورس روډ دی. سویچ برج هم چې دی په دوم لینک کې یا او اس آی لایر بیا موږ تاسو وایي چې دا هم په ټو لایرز کې دی، خو بیا هب او دې ترڅنګ ریپیټر چې دا بیا لایر 1 کې دی. دوی اول لایر کې دي، خو سویچ هم ډیټا لینک لایر یا لایر 2 کې استعمالیږي. د اس آی ماډل چې وروسته بیا موږ تاسو تشریح کوو دا په دوم لایر کې راځي، خو د سویچونه موږ تاسو لرو چې په لایر 3 کې هم استعمالیږي. نو دا دې وظیفه چې دا چې د اډرس انفارمیشن یا دغه ادرس کوم معلومات چې راځي دا انپوټ کوي، هم ترجمه کوي، هم ګوري، هم هغه کوي په بېلابېل برخو باندې وشي. نو کله کله موږ تاسو دا هم لکه د برج په شکل سره وظیفه په غاړه لري. نو برج خو هلته یو پورټ و، دلته بیا سویچ ګټه پسې کې دی مولټي پورټ دی. نو څنګه چې مولټي پورټ دی نو دلته کوم بینډویډ چې راځي هغه لیمیټډ بینډویډ پرېږدي، یا هم چاته چې څومره ډیټا په کار وي هماغومره ډیټا، یعنی دلته دغه لاره ورته نه مشخصوي. دا سویچ یو کار دا هم دی چې دغه سیګمنټ په مختلفو لارو باندې ویشي، نو هغه لاره کې چې دا هغه ډیټا کنټرولوي تر څو څومره ډیټا لاړه شي، څومره ظرفیت وي په هماغه اندازه ډیټا پرېږدي او ډېره ډیټا نه پرېږدي. نو دا د سویچ ګټې شوې. نو د برج په نسبت دا ډېر ښه دی سویچ. نو که تاسو دلته وګورئ یو نیټورک چې په مختلفو چینلو یا مختلفو لارو باندې ویشلی دی. سویچ راغلی دی، یو سویچ دلته ایښی دی، څو کمپیوټرونه وصل شوي دي، فرضاً 4 کمپیوټرونه یا 5، هر یو ته 10 MBPS ډیټا ورلیږي. د MBPS چې دی 10 MBPS بینډویډ دی یا هم د هغه ډیټا چینل کې چې لیږي د هغه اندازه ده. نو دې ته هم 10 دې ته هم 10 4 واړه ته 10 بیا دلته بل هب ایښی دی، هب بیا دوی ډیټا چې کړې ده بیرته هم دوی براډکاسټ کړې ده. خو دلته بیا سویچ او هب فرق لري. سویچ چې دا ډیټا انپوټ کوي یا هم ډیټا انالایز کوي، خو هب بیا دا کارونه نشي کولی. او بل همدارنګه کوم چې دی کې چینلونه استعمال شوي دي په سویچ کې، دغه چینلونه کې چې دا هغه مشخص بینډویډ دوی پرېږدي، یعنی هغه ظرفیت په اساس دوی بینډویډ پرېږدي، زیات نه پرېږدي. خو په هب کې بیا داسې نه ده. بل راځو راوټر. په نیټورک کې تر ټولو زیرک ډیوایس یا هم ښه ډیوایس راوټر دی. راوټر چې د په نیټورک کې له دې څخه ډېره استفاده کېږي او کېدای شي د نورو ډیوایسونو یا آلاتو په نسبت دا یو څه قیمته هم وي، او تر ټولو زیرک ډیوایس هم راوټر دی. نو دا دې وظیفه څه ده؟ نیټورک کې دوه کسان دي،
د دوه کسانو ترمنځ تر ټولو بهترینه لنډه او مؤثره لاره چې ده هغه راوټر ټاکي. یعنې ډیټا لیږي خو تر ټولو کومه ښه لاره چې وي په هغه لاره دا ډیټا لیږي، یعنې هغه لاره باندې ډیټا دوی لیږي. او همدارنګه د پیکټ یا هغه آی پي ادرس چې موږ تاسو وایي د هغه لاره چې دې ته ډیټا راځي، نو د آی پي ادرس په واسطه د مشخصوي چې دغه ډیټا ما چاته لیږل کېږي یا کوم نیټورک ته ځي. سورس او ډیسټینیشن په دې کې په ښه توګه معلومیږي. نو دا د او اس آی لایر په لایر 3 یا نیټورک لایر کې راځي. او اس آی لایر به انشاءالله وروسته وایو. بل همدارنګه د راوټر په نسبت دا یو څه سلو دی. ولې سلو دی؟ ځکه چې هر یو پیکټ راځي او دی په ښه شکل سره انالایز کوي، یعنې انالایز یا تحلیل وظیفه دی کې په ښه شکل سره ترسره کیږي. خو د برج په نسبت بیا قیمت هم دی. برج ارزانه دی، بیا راوټر نیټورک ډیوایسز قیمت دی. که لاندې شکل کې تاسو وګورئ دا د راوټر شکل ورکړی دی. نو دوی همدارنګه کله چې ډیټا یا پیکټونه لیږي د هغه ترڅنګ دوی راوټینګ ټیبل لري چې د هغه په اساس دوی لاره ورته مشخصوي چې کوم یو ښه لاره ده او مؤثره لاره ده، په هغه لاره باندې راوټر ډیټا لیږي. راوټر څنګه کار کوي؟ نو کله چې موږ او تاسو له یو راوټر څخه بل راوټر ته ډیټا لیږو، نو دې کې کوم یو ډیټا لینک لایر ادرسونه چې استفاده شوي دي، ډیټا لینک لایر بیرته د او اس آی لایر ته خبره لاړه یا لایر 2 چې موږ او تاسو وایي چې په دې کې له مک ادرسو څخه بیا ګټه اخیستل کېږي. دا انشاءالله علیحده درس دی. خو دوی هغه ادرسونه پرېږدي او بیا چې دا چې کېږي چې کله له راوټر څخه تیر شو نو بیا ادرسونه هماغه جوړېږي. نو همدارنګه کله چې له انټرنیټ نیټورک څخه، انټرنیټ نیټورک څه د مولټي پورټ نیټورک دی یا هم ډېر پورټونه په دې کې موجود دي. او بل چې دا ټوکن رنګ نیټورک دی. ټوکن رنګ نیټورک چې دی صرف یو نیټورک هغه کېږي، لکه بس ټوپالوژي کې چې دا یو ډیوایس یا یو کمپیوټر وي هغې ته ټوکن رنګ نیټورک ویل کېږي. نو کله چې ته غواړې ډیټا له انټرنیټ نیټورک څخه بل انټرنیټ نیټورک ته ولېږې، نو دوی ترمنځ هغه لاره دا مشخصوي چې کوي هغه لاره مشخصوي، یا هم له یو ډیوایس څخه بل ډیوایس ته ته دغه ډیټا لیږي، نو دوی هغه لاره مشخصوي. بیا دوی هر یو راوټر کې بیا راوټینګ ټیبل لري، هغه لري چې تر څو ماته کوم یو ډیټا راغلی ده، کوم یو ځي، کوم یو نه ده راغلی، نو دوی هغه راوټینګ ټیبل ته ځي او هلته چې کوي غوږ نیسي، یو ډول سره یعنې غوږ نیسي. نو بیا هلته دوی مشخصوي تر څو کوم یو چې مصروفه لاره وي په هغه لاره باندې نه ځي، یعنې هغه انالایز یا تحلیل په دې شکل سره دی، هغه لاره باندې نه ځي. او کوم یو چې مؤثره لاره وي یا هم رش په هغه لاره باندې نه وي، نو په هغه لاره باندې دوی ځي، یعنې دوی تحلیل یا انالایز په دې شکل سره کوي. راځو ګیټ وای وایو. ګیټ وای هم په نیټورکینګ کې استعمالیږي، یا موږ تاسو کوو دا انټرنیټورکینګ ډیوایسز دی. انټرنیټورکینګ په دې خاطر انټرنیټورکینګ دې ته ویل کېږي چې دوه نیټورکونه یا څو نیټورکونه ته سره یو ځای کې. نو کله چې دوه یا څو نیټورکونه سره یو ځای کوي، نو هلته له ګیټ وای څخه ګټه اخیستل کېږي چې مختلف پروتوکولونو په اساس دا بیا کار کوي. اوس که تاسو وګورئ هاست A هاست B او هاست C یو نیټورک دی، دوی یو بل نیټورک سره وصلېږي، خو د چی په واسطه؟ ګیټ وای په واسطه، یعنې یو ډول انټرنیټورکینګ دوی جوړوي، یعنې دوه یا څو نیټورکونه سره یو ځای کېږي. نو انشاءالله په دې باندې بیا وروسته ښه پوه شوئ. بل نیټورک ګټې وایي. یوه ګټه دا ده شیر ډیټا. ډیټا چې دا لیږل کېږي، سرور راځي ډیټا شیر کوي او هر څوک له هغه څخه استفاده کولی شي. بل پریفرل شیر کولی شي. پریفرل چې دا په نیټورک کې چې کوم ډیوایسز استفاده کېږي هغې ته پریفرل ویل کېږي. لکه یو مثال موږ او تاسو پرنټر ورکولی شو. پرنټر چې هلته ویشل کېږي، یو څانګه کې ډېر کسان له پرنټر څخه ګټه اخلي، نو هغوی نیټورک جوړوي او صرف له یو پرنټر څخه ګټه اخلي. نو دا د پریفرل شیر کول شو، یا هم هغه ډیوایسونه د نیټورک شیر کول شو. بل ایمیلینګ، دوی یو کس ته که چېرته یو ایمیل جوړ کړي، نو یو ایمیل شیر کړي ټولو ته ځي، نو ایمیل هم د نیټورک یوه ګټه شوه. بل ډیټا کله چې موږ او تاسو نیټورک جوړو، نو هلته پاسورډ ورکوو، نو دا ډیټا موږ او تاسو ته سکیر ساتي یا هم په امنیت کې ساتي. بل همدارنګه کولی شي چې ډېر یوزران دغه ډاکومنټ چې ده په یو وخت کې استعمال کړي، نو دا هم یوه ګټه شوه چې دې ته بیا کمپیوټینګ ویل کېږي. بل راځو د دې تاوانونه وایي. که څه هم ګټې لري، خو ځینې تاوانونه هم لري.
نو څومره چې هغه د دلته یو څه انډیپندنس دی، یعنی مطلب دا دی چې واک کم دی. سرور کلاینټ سرور ماډل کې داسې وي چې سرور به خالي په دوی باندې کنټرول لري، یعنی نیټورکونه اکثر هم داسې رامنځته کېږي. غټ غټ نیټورکونه ټول کلاینټ سرور ماډلونه دي. نو کلاینټ سرور کې بیا داسې وي چې کلاینټ به خالي واصل دوی له خدمات څخه به ګټه اخیستله، خو سرور به دوی په سر کنټرول لري. نو دلته یو ډول سره ازادي کم رامنځته کېږي، یا هم دوی ترمنځ دغه لاسرسی ډیټا ته کم رامنځته کېږي. نو دې مشکل دی. بل کېدای شي ځینې سکیورټي مشکلات هم رامنځته شي په ځینې نیټورکونو کې. ځینې وخت کې دا کمزوری شي، نو لیک اف روبوټسنس رامنځته شي. کېدای شي یو نیټورک کې خو ډېر کسان وصل وي، یو کس راشي او دې ته وایرس ور انتقال کړي نیټورک ته، نو دا هم یو تاوان شو چې ټول ډیټا له منځه وړلی شي. او بل تاوان دا دی چې ډېر په سختۍ سره وصلېږي. دا نیټورک چې موږ او تاسو جوړو، نیټورک ډیوایس څخه ګټه اخلو، نو دی دغه کنفیګریشن یا انسټالیشن چې دی یو څه کمزوری دی. نو موږ درس د نن ورځې درس تر همدې ځایه پورې و، تر بیا پورې په مخه او له یاده مو ونه وځي چې موږ چینل در سره سبسکرایب او لایک کړئ. په مخه